الکهف مکی سورت 111 آیاتونه لري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لرټلی شیطان په الله پناه غواړم. بسم الله الرحمن الرحیم. د لورین الله پنوم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ټول استاینه الله لره ده چې په خپل بنده کتاب نازل کړی او په هغه کې هیڅ کوژوالی نه دی پرېښی. قیما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. دا سنیخ کتاب چې د هغه الله له لوري پر خلق له سخت سزا وویروي او هغو مؤمنانو ته چې ښه کارونه کوي د دې زیری ورکړي چې ورلره ښه بدله ده. ماکثین فیه ابدا. چې تل به پکښې وي. وینذر الذین قالوا اتخذ الله ولدا. او هغه خلک وویروي چې وایي الله زوی نیولی دی. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. په دې خبره نه هغوی ته او نه یې پلرونو ته کومه پوهه وه. لویه خبره ده چې له خولو یې وځي. هغوی یوازې درواغ وایي. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. نو ای رسوله شای هغوی پسې له غمه خپل ځان وبایلي که هغوی پر دې خبره ایمان را نه وړي. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. بېشکه څه چې د ځمکې پر سر دی د هغې لپاره مو ځکه ښکلا ګرځولې دي څو هغوی وازمویو چې څوک ترې په عمل کې غوره دی. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. او بېشکه څه چې پر هغې ځمکې دی په کلکه خاوره ګرځونکي یو. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. آیا ته ګمان کوې چې د سمڅې او د تختې څښتنان زموږ له نښانو څخه زیات حیرانونکي وو؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. کله چې ځوانانو سمڅې ته پناه یوړه نو ویل ای زموږ پالونکې له خپل لوري راته لورونه راکړه او په دې حالت کې مو سمه لاره راته چمتو کړه. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. نو په سمڅه کې مو د هغوی په غوږونو ټپولو تر څو کلونو ویده کړل. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. بیا مو راپورته کړل چې له دوو ډلو کومه یوه د تم کېدو موده ښه شمېرلی سي. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. موږ په سمه توګه د هغوی کیسه درته کوو. بېشکه هغوی څو ځوانان ول چې په خپل پالونکي ایمان راوړی و او لارښوونه مو ورزیاته کړې وه. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. او د هغوی زړونه مو پیاوړي کړي وو. کله چې پورته سول نو ویل زموږ پالونکی د اسمانونو او ځمکې پالونکی دی. هیڅکله له هغه پرته بل معبود نه نیسو. که داسې ووایو نو بېګټې خبره به وي. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة
لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. دا زموږ قوم دی چې له هغه الله پرته یې نور معبودان نیولي. که هغوی په حق وي ولې د هغوی په اړه ښکاره دلیل نه راوړي؟ نو تر هغه لوی تیری کوونکی څوک دی چې پر الله درواغ وتړي. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. او ای ملګرو، کله چې تاسې له هغوی او له هغه څه چې له الله پرته یې لمانځي جلا سوئ، نو دې سمڅې ته پناه یوسئ. پالونکی به مو درته خپله لورونه خپره کړي او په کار کې به مو درته اساني چمتو کړي. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. او هغه سمڅه داسې وه چې تا لمر لیدی، کله چې به راختئ د هغوی له سمڅې ښي خواته به تاوېدی او کله چې به لوېدی کیڼ لوري ته به ګرځېدی او هغوی یې په پراخه برخه کې وو. دا د الله له نښانو څخه دی. چاته چې الله لارښوونه وکړي نو هغه لارموندونکی دی، او څوک چې لارورکی کړي نو مرستندوی لارښود به ورته ونه مومي. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. او کله چې به دې لیدل ګمان دې کاوه چې ویښ دي، حال دا چې هغوی ویده وو او په ښي او چپ اړخ مو اړول او سپي خپل دواړه لاسونه د سمڅې په خوله کې غځولي وو. که دې ورکتلي وای په شا به ورڅخه تښتېدلی وای او ترې ویرېدلی به وای. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. او همدارنګه مو هغوی راپورته کړل چې په خپلو منځو کې پوښتنه وکړي. یو ویونکي ترې وویل څومره به تم سوي یاست؟ ځینو وویل یوه ورځ یا د ورځې یوه برخه تم سوي یو. نورو وویل پالونکی مو ښه پوهدی چې څومره تم سوي یاست. نو یو تن مو له خپلو دغو پیسو سره ښار ته واستوئ. نو ودې ګوري چې کوم تر ټولو زیات پاک خواړه دي، نو تاسې ته دې له هغه څخه خواړه راوړي او په هوښیارۍ دې کار وکړي او هیڅوک دې په تاسې نه خبروي. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. که هغوی در باندې خبر سي سنګسار به مو کړي یا به مو خپل دین ته ور وګرځوي او هغه وخت به تاسو هیڅکله بریالي نسئ. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم
قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا او همدارنګ مو خلق په هغوی خبر کړل څو باوري سي چې د الله ژمنه رښتینې ده او دا چې په قیامت کې هیڅ شک نسته. کله چې خلکو د هغوی په اړه شخړه کوله نو ځینو وویل چې یوه ودانۍ ورباندې جوړه کړئ. پالونکی په اړه ښه پوه دی. هغو وویل چې پرې برلاسي وو هرومرو به ورباندې جومات جوړ کړو. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. ځینې به وایي چې درې وو او څلورم یې سپی وو او ځینې به وایي چې پنځه وو شپږم یې سپی وو. دا ټولې اټکلي خبرې دي. او ځینې به وایي چې اووه او اتم یې سپی وو. ووایه پالونکی مې د هغوی په شمېر ښه پوه دی. له لږو پرته د هغوی په اړه نور نه پوهېږي. نو په اړه یې له سرسري خبرو پرته بحث مه کوه او مې په اړه له هیچا پوښتنه کوه. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. او ای رسوله د یو شي په اړه هیڅ کله دا مه وایه چې سبا به یې کوم. إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. خو دا چې الله یې وغواړي او کله چې د څه هیر سي پالونکی دې یادوه او وایه هیله ده چې پالونکی مې داسې خبرې ته لارښوونه وکړي چې د لارښوونې له پلوه له دې هم زیاته نږدې وي. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. او هغوی په خپله سمڅه کې 300 کاله او 9 پرې ورزیات وي د پاته سول. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. که څوک په اړه بحث وکړي ووایه الله ښه پوه دی چې څومره پاته سوي دي. هغه لره د اسمانونو او ځمکې د پټو خبرو پوهه ده. څومره لیدونکی او اورېدونکی دی. له هغه پرته یې مرستندوی نسته او په خپله پاچایي کې څوک نه شریکوي. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. او د پالونکي هغه کتاب دی چې درته وحی سوی اوروه د هغه د خبرو هیڅ بدلونکی نسته او له هغه پرته به هیڅ کله پناه ځای ونه مومي. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. او له هغو خلکو سره د ځان تم کړه چې سهار او ماښام خپل پالونکی رابولي څو خوښي یې ترلاسه کړي او د دنیوي ژوند د ښکلا په لټه کې دي سترګې له هغوی نه اوړي او د هغه چا مه منه چې موږ یې زړه له خپلې یادونې بې پروا کړی او د خپلو غوښتنو پیروي یې کړې او معامله یې له بریده اوښتې. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها
وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. او ووایا حق مو د پالونکي لخوا راغلی، نو څوک چې وغواړي ایمان دې راوړي او څوک چې وغواړي نو کفر دې وکړي. بېشکه تیری کوونکو ته مو داسې اور چمتو کړی چې پردې به یې هغوی چاپیر کړي، او که هغوی مرسته وغواړي په داسې اوبو به یې مرسته وسي لکه د تیلو خټ چې مخونه وریتوي. څومره بد ټراک او څومره بد استوګنځی دی. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. بېشکه هغه کسان چې ایمان یې راوړی او ښه کارونه یې کړي، بېشکه موږ د هغه چا بدله له منځه نه وړو چې ښه کار کوي. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. دا هغه کسان دي چې ورلره تلپاته باغونه دي چې تر ونو لاندې ویالې بهیږي، پکښې به د سرو زرو په وښیو ښایسته کړل سي، او پکښې به یې پر تختونو داسې تکیه لګولې وي چې د نریو او پنډو ورېښمو شنه کالي به یې اغوستي وي. څومره ښه بدله او څومره ښکلی استوګنځی دی. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. او ای رسوله ورته د هغو دوو تنو بیلګه وړاندې کړه چې ورڅخه مو یوه ته د انګورو دوه باغونه ورکړي وو، او هغه مو د کجورو په ونو چاپېر کړي وو، او په منځ کې مو کښت زرغون کړی و. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. دواړو باغونو پوره حاصل ورکاوه او یو هم په کښت کې کمی نه کوله، او د دواړو ترمنځ مو ویاله بهولې وه. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. او هغه زیاته میوه لرله، نو خپل ملګري ته په داسې حال کې وویل چې ورسره یې خبرې کولې، زه له تا څخه په مال کې زیات او د سړو له پلوه ځواکمن یم. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. او خپل بڼ ته په داسې حال کې ننوت چې پر خپل ځان تیری کوونکی و. ویې ویل ګمان نه کوم چې هیڅ کله به دا تباسي. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. او ګمان نه کوم چې قیامت راتلونکی دی، او که پالونکي ته مې ور وګرځول سم هرومرو به له دې غوره ځای ومومم. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. ملګري ورته په داسې حال کې وویل چې خبرې ورسره کولې، آیا ته له هغه ذاته نه ټکوې چې له خټې بیا یې له نطفې پیدا کړی یې، بیا یې سم سړی جوړ کړی یې. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. خو زه دا باور لرم چې الله مې پالونکی دی
او له پالونکي سره مې هیڅوک نه شریکوم. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. او کله چې باغ ته ننوتلې ولې دې دا ونه ویل هغه څه کېږي چې الله یې غواړي. د الله له توفیق پرته هیڅوک ځواک نه لري. که ته وینې چې زه له تا څخه د شتمنۍ او بچیانو له پلوه کم یم. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. نو نږدې ده چې پالونکی مې ستا له باغ څخه غوره څه راکړي او پر هغه ستا پر باغ له اسمانه کوم افت راولېږي او شوی میدان وګرځي. او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. یا یو اوبه په ځمکه ننوځي نو هیڅکله یې هم ونه لټولی سي. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. او عذاب د هغه د باغ په میوو چاپیر سو نو په داسې حال کې پرې سهار سو چې د هغه لګښت له امله لاسونه مشل چې پرې کړی و او هغه باغ یې په خپلو څپرو پرېوتی و او ویل ای کاش چې له خپل پالونکي سره مې هیڅوک نه وای شریک کړی. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. او هیڅ داسې ډله نه لرله چې له الله پرته یې مرسته وکړي او نه په خپله د ځان مرسته کولی سوه. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. په همدې مهال دا څرګندېږي چې مرسته یوازې د رښتینې الله په واک کې ده. هغه د ثواب له پلوه ډېر ښه او د پایلې له پلوه هم غوره دی. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. او هغوی ته د دنیوي ژوند دا بیلګه هم بیان کړه چې هغو اوبو غوندې ده چې له اسمانه مو اورولې چې پرې د ځمکې شنګیا ښه ګڼه سوه بیا داسې میده سوه چې بادونه یې الوزوي او الله په هر څه واکمن دی. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. شتمني او زامن د نړۍ د ژوند ښکلا ده او پاته کېدونکې ښېګڼې د پالونکي په وړاندې دي. د بدلې له پلوه ډېرې ښې او د هیلې په توګه غوره دي. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. او هغه ورځ در په یاد کړه چې غرونه به روان کړو او ځمکه به هواره ویني او هغوی به راغونډ کړو او ورڅخه به هیڅوک پرې نږدو. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. او هغوی به د پالونکي ته کتار کتار وړاندې کړل سي. په رښتیا په همغه بڼه موږ ته راغلاست څرنګه چې مو لومړی ځل پیدا کړي واست بلکې داسې ګمان مو کاوه چې هیڅکله به درته وخت ونه ټاکو. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا
ولا يظلم ربك أحدا او عملنامه به کښېښودل سي نو مجرمان به ویني چې له هغه څه به ویرېدونکي وي چې پکښې دي او وایي به ای زموږ تباهۍ دا څنګه کتاب دی چې هیڅ کوچنۍ او لویه کړنه یې نه ده پرېښې خو راغونډې کړي دي او هغه څه به مخته وویني چې کړي دي او پالونکی دی پر هیچا تیری نه کوي. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بئس للظالمین بدلا. او کله چې مو پرشتو ته وویل آدم ته سجده وکړئ نو له ابلیس پرته هغوی سجده وکړه هغه له پیریانو و نو د پالونکي له امره یې سرغړونه وکړه آیا بیا هم له ما پرته هغه او اولاد یې دوستان ګرځوئ حال دا چې هغوی ستاسې دشمنان دي ظالمانو لره څومره بد بدیل دی. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. د اسمانونو او ځمکې او د هغوی د پیدا کولو پر مهال مې هغوی نه دي حاضر کړي او نه زه د بېلارې کوونکو دوست نیونکی یم. ویوم یقول نادوا شرکائي الذین زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بینهم موبقا. او کوم ورځ چې الله ووایي هغه کسان راوبولئ چې ګمان مو کاوه چې زما شریکان دي نو راوبه یې بولي خو هیڅ ځواب به ورنه کړي او د هغوی ترمنځ به تباه کوونکی خنډ وګرځوو. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. او ګناهګاران به اور وویني نو پوه به سي چې پکښې لوېدونکي دي او د خوندیتوب هیڅ لاره به ورڅخه ونه مومي. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. او خلقو ته مو په دې قرآن کې هر ډول بیلګې بیان کړي دي او انسان له هر څه زیات شخړه کوونکی دی. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. او کله چې خلکو ته لارښوونه راغله هغوی له ایمان راوړلو او له خپل پالونکي څخه له بخښنې غوښتلو یوازې دې منع کړل چې ورته پخوانیو خلکو غوندې پیښه راسي یا ورته سزا مخامخ راسي. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. او استازي یوازې زیری ورکوونکي او ویرونکي لیږو او هغه کسان چې کفر یې کړی د باطل په مټ شخړه کوي څو حق پرې له منځه یوسي او زما نښانې او هغه څه چې پرې ویرول سوي وو ملنډې وګرځولې. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. او له هغه چا زیات تیری کوونکی څوک دی چې د خپل پالونکي په نښانو پند ورکړل سي نو مخ ترې واړوي او هغه څه هیر کړي چې لاسونو یې استولي
بېشکه موږ یې پر زړونو پردې اچولې چې پر هغه قرآن نه پوهیږي او په غوږونو کې دروندوالی دی او که لارښوونې ته یې راوبولې نو هغه وخت به هم هېڅکله لاره ونه مومي. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. او پالونکی دی بخښونکی د لورونې څښتن دی که هغوی په هغه څه نیولی چې کوي یې ژر به یې سزا ورکړې وای بلکې هغوی لره ټاکلې نیټه ده چې ورڅخه به هیڅ پناه ځای ونه مومي. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. او دا کلي مو تباه کړل کله چې یې تیری وکړ او تباهي ته مو یې نیټه ټاکلې وه. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. او کله چې موسی خپل ځوان ملګري ته وویل تر هغه به خپل سفر ته دوام ورکوم چې د دوو سیندونو د یو ځای کېدو ځای ته ورسېږم یا به په کلونو روان یم. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. نو کله چې د دواړو سیندونو د یو ځای کېدو ځای ته ورسېدل خپل کب یې هیر کړ نو هغه په سیند کې نغم غوندې لاره جوړه کړه. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. نو کله چې مخکې ولاړل موسی خپل ځوان ملګري ته وویل سباناری مو راوړه بېشکه په دې سفر کې راته ډېره ستړیا راورسېده. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. هغه ملګري یې وویل تا ولیدل کله چې پر هغه ګټ تم سو نو زما کب هیر سو او راڅخه یوازې شیطان یې یادول هیر کړل او هغه کب په ناشنا ډول په سیند کې لاره جوړه کړه. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. موسی وویل دا هغه څه دي چې موږ لټول نو دواړه د خپلو پلونو پر پل وګرځېدل. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. نو هغوی زموږ له بندګانو یو بنده وموند چې له خپل لوري مو لورونه ورکړې وه او له خپلې خوا مو ځانګړې پوهه ورښولې وه. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. موسی ورته وویل آیا د دې لپاره ستا پیروي کولی سم چې ما ته د لارښوونې هغه پوهه راوښیې چې تا ته درکړل سوې. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. هغه ویل ته هیڅکله له ما سره د زغم وس نه لرې. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. او څنګه پر هغه څه زغم کولی سې چې ته پرې بشپړه پوهه نه لرې. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. موسی وویل که الله وغواړي زغمونکی به مې ومومې او ستا له امره به سرغړونه ونه کړم. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. هغه وویل که زما پیروي کوې نو له ما څخه تر هغه د څه په اړه پوښتنه مه کوه څو یې زه پخپله درته ونه وایم. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. نو دواړه روان سول تر دې چې په کښتۍ کې سپاره سول نو هغه خضر کښتۍ سوری کړه. موسی وویل آیا د دې لپاره دې سوری کړه څو د کښتۍ خلک ډوب کړي؟
په رښتیا چې ډېر بد کار دې وکړ. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. هغه وویل آیا ما نه وویلې چې ته له ما سره د زغم توان نه لرې؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. موسی وویل په هغه څه مې مه نیسه چې راڅخه هیر سول او زما کار مه سختوه. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. نو بیا دواړه روان سول تر دې چې له یو هلک سره مخامخ سول. نو هغه یې وواژه. موسی وویل پرته د چا له وژنې څخه دې یو پاک تن وواژه، بېشکه ډېر ناوړه کار دې وکړ. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. هغه وویل آیا ما نه وویلې چې ته له ما سره د زغم توان نه لرې؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. موسی وویل له دې وروسته که درڅخه د څه پوښتنه وکړم نو مه مې ملګری کوه، په رښتیا زما له لوري د عذر پولې ته رسېدلی. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. نو دواړه بیا روان سول تر دې چې د کلي خلکو ته راغلل، خواړه یې ترې وغوښتل. نو هغوی یې له مېلمستیا ډډه وکړه. نو پکښې یې دیوال وموند چې لوېده، نو هغه یې سم کړ. موسی وویل که دې غوښتلی څه مزدوري به دې پرې اخیستې وای. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هغه وویل دا زما او ستا ترمنځ بېلتون دی، اوس به د هغه څه موخه در وښیم چې تا پرې زغم نسو کولی. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. هغه کښتۍ د بېوزلو وه چې په سمندر کې کار کاوه. نو ما وغوښتل چې هغه عیبي کړم، ځکه چې د هغوی مخې ته داسې پاچا و چې هره کښتۍ به یې په زور اخیستله. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. او د هغه هلک پلار او مور مؤمنان وو، نو وویرېدو چې هغوی په سرغړونه او کفر کې اخته نه کړي. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. نو ومو غوښتل چې پالونکی ورته د سپېڅلتیا له پلوه تر هغه غوره او د ښېګڼې له پلوه تر هغه ښه بچی ورکړي. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. او هغه دیوال په دې ښار کې د دوو یتیمو ماشومانو و او ترې لاندې د هغوی یوه زیرمه وه او د هغوی پلار ښه سړی و. نو پالونکي دې وغوښتل چې هغوی خپلې ځوانۍ ته ورسیږي او خپله زیرمه راوباسي. دا ټول ستا د پالونکي په لورونه و.
او هیڅ کار ما له خپله ځانه نه دی کړی، دا د هغه څه موخه وه چې تا پرې زغم نسو کولی. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. او هغوی در څخه د ذوالقرنین په اړه پوښتنه کوي، ووایه د هغه څه حال به درته بیان کړم. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. بېشکه موږ هغه ته په ځمکه کې واک ورکړی و او د هر کار وسایل مو ورکړي وو. فأتبع سببا. نو له ختیځ څخه د لویدیځ پر لور پر یوه لاره روان سو. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. تر دې چې د لمر د پرېوتو ځای ته ورسېدی، نو هغه لمر ورته داسې ښکاره سو چې د تورو خټو په چینه کې پرېوځي او هلته یې یو ټبر وموند. موږ ورته وویل ای ذوالقرنینه، یا سزا ورکړه یا ورسره ښه چلند وکړه. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. هغه ویل څوک چې تیری وکړي نو ژر به ورته سزا ورکړو، بیا به هغه خپل پالونکي ته وګرځول سي، نو سخته سزا به ورته ورکړي. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. او څوک چې ایمان راوړي او ښه عمل وکړي نو ورلره ښه بدله ده، او د امر کولو پر مهال به موږ هم ورته نرمه خبره وکړو. ثم أتبع سببا. بیا پر بله لاره روان سو. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. تر دې چې د لمر ختو ځای ته ورسېدی، نو ویې لیدل چې هغه پر داسې قوم راخیږي چې ورته مو له هغه څخه د ځان ساتنې لپاره هیڅ پرده نه وه ورکړې. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. همدارنګه وو او بېشکه موږ په هغه څه ښه پوه وو چې له هغه ذوالقرنین سره وو. ثم أتبع سببا. بیا پر بله لاره روان سو. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. تر دې چې د دوو غرونو منځ ته ورسېدی، له هغو وړاندې یو قوم وموندی، داسې ښکارېدی چې په هیڅ خبره نه پوهیږي. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. هغوی وویل ای ذوالقرنینه، بېشکه یاجوج او ماجوج په دې ځمکه کې ورانکاري دي، نو آیا موږ تا ته د دې لپاره مال درکړو چې زموږ او د هغوی ترمنځ دیوال جوړ کړي؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. هغه وویل هغه توان غوره دی چې پالونکي مې راکړی دی، نو تاسې د خپلو لاسونو او پښو په توان زما مرسته وکړئ، تاسې او د هغوی ترمنځ به دیوال جوړ کړم. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. د اوسپنې تختې راته راوړئ تر دې چې هغه د دوو غرونو له څوکو سره برابرې کړې. ویې ویل پوه کړئ. کله چې هغه دیوال اور وګرځاوه، ویې ویل ما ته ویلې سوي مس راوړئ چې پرې واچوم. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. نو هغه دیوال داسې جوړ سو چې نه هغوی
یاجوج او ماجوج پرې ختلای سوای او نه یې سوری کولای سوای. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. هغه وویل دا زما د پالونکي لورونه ده، نو کله چې مې د پالونکي ژمنه راسي هغه دیوال بړنګ له ځمکې سره برابر کړي او د پالونکي ژمنه مې رښتیا ده. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. او په هغه ورځ به یې داسې پرېږدو چې یو له بل سره به څپو غوندې ټکر کوي او په شپېلۍ کې به پوکړی سي، نو هغوی به یو ځای راغونډ کړو. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. او په هغه ورځ به دوزخ کافرانو ته وړاندې کړو. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. هغه کسان چې زما له پند څخه سترګې په پرده کې وي او هغوی نسو اورېدلی. افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء انا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا. آیا هغه کسان چې کفر یې کړی بیا هم دا ګمان کوي چې له ما پرته به زما بندګان دوستان ونیسي؟ بېشکه موږ داسې کافرانو ته دوزخ د مېلمستیا په توګه چمتو کړی. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. ووایه آیا د کړنو له پلوه تر ټولو زیات تاوانیان در ونه ښیم؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هغه کسان دي چې د دنیا په ژوند کې یې کوښښ له منځه تللی او هغوی ګمان کوي چې ښه کار کوي. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. دا همغه کسان دي چې د خپل پالونکي له نښانو او لیدنې یې نټه کړې، نو کړه وړه یې له منځه ولاړل او د قیامت په ورځ یې کړو ته هیڅ وزن نه ورکوو. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. دا دوزخ یې بدله ده ځکه چې کفر یې کړی و او زما نښانې او استازي یې ملنډې ګرځولي وو. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. بېشکه هغه کسان چې ایمان یې راوړی او ښه کارونه یې کړي ورته به د مېلمستیا په توګه د فردوس بڼ وي. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. تل به پکښې وي بلې خواته به ورڅخه وتل نه غواړي. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ووایه که مې د پالونکي د خبرو لیکلو لپاره سمندر رنګ وګرځي نو زما د پالونکي د خبرو له ختمېدو مخکې به سمندر ختم سي، که څه هم هغه غوندې بل سمندر د مرستې په توګه راوړو. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. ووایه بېشکه زه تاسې غوندې انسان یم، دا وحی راته کېږي چې ستاسې معبود یو دی، نو څوک چې له خپل پالونکي سره د لیدو هیله لري نو ښه عمل دې وکړي او د خپل پالونکي په عبادت کې دې هیڅوک نه شریکوي. الکهف مکی سورت 110 آیاتونه لري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. له رټلي شیطانه په الله پناه غواړم.